بسم الله الرحمن الرحیم. د ستر او بخونکي خدای په پاک نوم. دوستانو، د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل له لارې نن درته د اخلاقو فلسفې په اړه یوه معلوماتي ویډیو وړاندې کوو. ښایي تاسې هم د فلسفې د کلمې په اورېدو سره د هغې د مختلفو برخو په اړه هم اورېدلي او لوستلي وي. په نننۍ ویډیو کې په ډیر ساده او لنډ ډول دا درته ښایو چې د اخلاقو فلسفه د فلسفې کومه برخه ده، دغه ډیسپلین یا دغه رشته څومره پخوانی ده، په بنسټیز ډول او په متمرکز ډول په دې باندې غږیږو چې د اخلاقو فلسفه له څه سره سروکار لري. لومړی راځو د اخلاقو فلسفې تعریف ته. د اخلاقو فلسفه د فلسفې هغه برخه ده چې د اخلاقو د علم په اړه د بنسټیزو پوښتنو په اړه استدلال وړاندې کوي. د فلسفې په دې څانګه کې د سم او ناسم په اړه مسایل تر بحث لاندې نیول کیږي. د اخلاقو فلسفه د ښه او بد، سم او ناسم، تقوا او فساد، ګناه، عدل او جرم په اړه تعریف کوونکي نظریې او مسایل وړاندې کوي چې د انساني اخلاقو په اړه پوښتنې پکې ځوابیږي. کوم بنسټیز مسایل مو چې وړاندې د اخلاقو فلسفې په تعریف کې ذکر کړل په دوه مهمو برخو ویشل کیږي. یوې میتافیزیک دی چې په دري او پښتو کې معبد الطبیعت ورته وایي، او دویمې نورمي اخلاق دي. د اخلاقو فلسفه له همده دوه برخو جوړه شوې ده چې د اخلاقو فلسفه د اخلاقو د علم یو مهم چلند په ګوته کوي. تر هغې چې د اخلاقو فلسفه او د هغې بنسټیزې پوښتنې وړاندې نشي، د اخلاق او اخلاقیاتو په اړه پوهاوی نشي ترلاسه کېدلی. د اخلاقو فلسفه درې سترې ساحې لري چې اوس وخت کې تر ډیره او یا په جامع ډول سره منل شوي او پیژندل شوي دي. لومړی برخه د اخلاقو د فلسفې میټا اخلاق دي. د میټا اخلاقو مفهوم په دې ډول دی د تیوریکي معنا او د اخلاقي وړاندیزونو حوالې پورې اړه لري. دا چې د هغو واقعیتونو او ارزښتونو اټکل او ټکنه پکې کیږي. دویمه برخه یې نورمتي اخلاق دي. نورمتي اخلاق د یوې کړنې اخلاقي بهیر د علمي وسایلو په وسیله ټاکي او محدودوي. او وروستۍ برخه د اخلاقو د فلسفې هغه پلي شوي اخلاق یا اپلایډ مورالټي ده. په دې اړه بحث کوي چې یو کس ته په یو ځانګړي وضعیت کې د څه ډول کړنې د ترسره کېدو اجازه ورکړل شوي او یا یې په کولو اړ شوی دی. له دې وروسته د اخلاقو د فلسفې په اړه بله موضوع له سیاسي فلسفې، د قانون یا حقوقي فلسفې، ټولنپوهنې یا ارواپوهنې سره د اخلاقو د فلسفې نږدېوالی دی. ځینې ځانګړي مسایل او موضوعګانې چې د اخلاقو فلسفه یې په بر کې نیسي په لاندې ډول یې تشریح کوو. لومړی خیر او شر. خیر او شر هم د اخلاقو د فلسفې یوه بنسټیزه موضوع او بحث دی. دا پریکړه کول چې څه ښه او څه بد دي د انسان ذهن یې د ارزښت ورکونې وروسته کوي. د اخلاقو فلسفه په دې باندې غږیږي چې کوم څه ښه او کوم څه بد دي، او دغه پریکړه په هغه وخت کې کیږي چې یو څه ته مونږ او تاسو ارزښت ورکړو.
بیا د ډیر ارزښت لرونکی څیز په ښه ډله او نه ارزښت لرونکی څیز موږ او تاسو په بده ډله کې اچوو چې دا په خپله خیر او شر دی. د کلتورونو، فرهنګونو، تمدنونو، سیمې او هیوادونو پر بنسټ ښه او بد یا خیر او شر سره هم توپیر کوي. شاید په یو دین، یو مذهب، یو تمدن او هیواد او سیمه کې یو ځانګړی څه شر واوسي، خو کټ مټ ورته هغه شی په بله ټولنه کې بیا خیر نیول کېږي. کله چې د یو څه ښهوالی او بدوالی د انسان په ذهن کې ومنل شو، له هغې وروسته دا پرېکړه کېږي چې کوم څه خیر او کوم شر دی. دا چې د انسانانو ارزښت ورکونه قراردادي او غریزي بنسټ لري، په اړه یې غوڅ ځواب هم شتون نه لري. خو یو څه ته د خیر او شر ارزښت ورکول ځینې فردي کړنه یا درد بولي او ځینې بیا دا ټکنه ډله ییزه او ټولنیزه شمیري. د خیر او شر په اړه دا نظریه ډیره منل شوې ده چې د ځای او کلتورونو په چوکاټ کې د خیر او شر تعریفونه وشي. د اخلاقو د فلسفې بله موضوع سم او ناسم دی، یعنی رانګ او رایټ. د اخلاقو فلسفه دا مسله وړاندې کوي چې په غوڅې پرېکړې سره نشو ویلی چې هر هغه څه چې سم وي باید ښه هم واوسي، خو په ارزښت ورکونه کې سم او ښه سره مساوي کېږي. د یوې کړنې سموالی او ناسموالی لومړی په دې څرګندېږي چې ترسره کوونکی یې اخلاقي کونج ته وګوري. د کړنې له ترسره کېدو پرته په نور د کړنې په ترسره کېدو سره یې په نورو اغېز کتل کېږي او دې پرېکړې ته رسېږو چې کړنه سمه او که ناسمه ده. بله مسله یا بل گفتمان او ډیالوګ چې د اخلاقو د فلسفې مهمه برخه ده، هغه عدالت یا جسټس دی. د اخلاقو فلسفه کې عدالت یو پیچلی او ګنګس کوونکی بحث دی. کومه کړنه عادلانه او کومه کړنه غیر عادلانه ده. په دې اړه له میلاد وړاندې د ارسطو، سقراط او افلاطون په دوره کې زیات بحثونه شوي او گفتمانونه تر نن ورځې پورې ایجاد شوي او لا هم جریان لري. ارسطو له میلاد وړاندې عدالت په اړه داسې ویل: هر هغه څه چې سم او ښه وي هغه عدالت دی. بیا هر هغه څه چې سم او ښه وي هغه عدالت دی. د اخلاقو فلسفې په برخه کې د عدالت بحث په دې لا ډیر پیچله شوی دی چې ځینې عدالت په طبیعي بڼه ګوري او طبیعي عدالت ته لومړیتوب ورکوي، خو نور بیا عدالت په قانوني لیدلوري کې ګوري او د قانوني او حقوقي لیدلوري څخه عدالت تعریفوي. دوستانو، هیلهمن یو چې د اخلاقو فلسفې په اړه به مو دغه لنډه او معلوماتي ویډیو خوښه شوې وي. انشاءالله په راتلونکي کې به د روحي نیوز یا روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل له لارې دا ډول لنډې او ساده معلوماتي ویډیوګانې هم درته وړاندې شي. تر بیا مو لوی خدای مل.